سلام ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسې د پښتو د ژبې ښوونکی هلال احمد محرس یم. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس دی 18 مخ حج. 18 مخ 12 لوست. زموږ عنوان څه شی دی؟ حج دی. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې نوی درس پیل کړمه، راځئ یو ځل تیر درس باندې رڼا اچوم تر څو تاسو ته نور هم واضحه سي. ګرانو زده کوونکو، په تیر درس کې زموږ عنوان څه شی و؟ په تیر درس کې موږ د ح د توري په غږ باندې، د ح د توري شکل، د ح د توري بڼه، د ح د توري لیکل او د ح د توري استعمال په کلمو کې، په دې ټولو باندې موږ په تیر درس کې خبرې وکړې. ګرانو زده کوونکو، آیا پوهیږئ چې د ح توري شکل څنګه دی؟ موږ د ح توری څنګه لیکو؟ وګورئ، زه تاسو ته د ح توری لیکم. دا د څه توری دی؟ د ح. وګورئ، بیا یې هم درته لیکم. دا د ح توری دی. د ح د توري شکل، د ح د توري غږ. ګران زده کوونکو، ما پسې تکرار کړئ تر څو تاسې د ح د توري غږ زده کړئ. ح ح ح ح ح. آفرین. ګرانو زده کوونکو، وګورئ د ح د توري غږ. دا د ح د توري غږ و. د ح توری موږ په کلمو کې هم استعمالوو. د ح توری په مختلفو کلمو کې استعمالیږي. د ح توری د کلمې په پای کې، د کلمې په پیل کې استعمالیږي. لکه مثال، د کلمې په پیل کې زه تاسو ته یو کلمه لیکم چې د کلمې په پیل کې د ح توری راغلی دی، لکه حق، لکه حیوان، لکه د کلمې په پیل کې چې راغلی، لکه حوض. څه شی؟ حوض. وګورئ ګران زده کوونکو، په دغو کلمو کې د ح توری د کلمې په پیل کې راغلی. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، موږ د ح توری د یوې کلمې په پای کې هم لرو. لکه زه تاسو ته یو نوم لیکم، ذبیح. وګورئ، ذبیح، ذبیح د دې کلمې په پای کې راغلی، په پیل کې نسته. په دې دریو کلمو کې د ح کلمه د دې په پیل کې راغلی. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ د تیر درس موضوع او په دې باندې موږ په تیر درس کې هم خبرې وکړې، اوس مو بیا هم پرې خبرې وکړې. ګرانو زده کوونکو، وګورئ، زه تاسو ته اوس د ح د توري په اړه موږ په کتابونه مو خلاص کړئ. 18 مخ دی ح حج. ګرانو زده کوونکو، ح حج. مخکې د ده نه چې دا متن ولولمه، تاسو ته زه دا پوښتنې وګورئ. اوله پوښتنه، په پورته عکس کې څه وینئ؟ په پورته عکس کې ګرانو زده کوونکو، دا بیت الله دی، د ستر رب د الله جل جلاله کور دی. دا د مسلمانانو کعبه ده. ګرانو زده کوونکو، دا د مسلمانانو کعبه ده. دا د الله جل جلاله کور دی. حاجیان دلته حج ته ځي. ګرانو زده کوونکو، حاجیان په مکه معظمه کې څه کوي؟ حاجیان په مکه معظمه کې حج کوي. ستاسې له کلي څخه څو تنه حج ته تللي دي؟
آیا ستاسې له کلي څخه څوک حج ته تللی؟ له موږ له کلي څخه 11 تنه حج ته تللي. زما ورور هم حج ته تللی. ګرانو زده کوونکو، همدارنګه بل څلورمه پوښتنه دی، حج په چا فرض دی؟ حج په چا فرض دی؟ وګورئ، حج په چا باندې فرض دی؟ حج په هغه کس باندې فرض دی څوک چې حج په هر مسلمان باندې فرض دی. د اسلام 5 بناوې، 5مه بنا د اسلام څه شی دی؟ حج دی. حج په مسلمان باندې فرض دی. ګرانو زده کوونکو، راځئ اوس دغه متن په ګډه سره لولو. زه یې لولم، تاسې راته غوږ شئ. وګورئ، هی حج، ذبیح حج ته ځي. د جمال کاکا حاجي دی. حج کول فرض دی. ګرانو زده کوونکو، یو ځلې بیا هم درته وایم تر څو ستاسې سم زده سي. وګورئ، هی حج، ذبیح حج ته ځي. د جمال کاکا حاجي دی. حج کول فرض دی. ګرانو زده کوونکو، اوس دغه متن تاسې له ما پسې تکرار کړئ. زه یې لولم، تاسې تکرار کړئ. هی حج، ذبیح حج ته ځي. د جمال کاکا حاجي دی. حج کول فرض دی. ګرانو زده کوونکو، وګورئ په دغې متن کې موږ څو کلمې لرو چې په هغې کې د ح توری دی. وګورئ، لومړی حج دی. همدارنګه په دوهمې جملې کې حاجي. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، له موږ سره بله کومه کلمه دی؟ له موږ سره دلته کلمه دی حلوا. وګورئ، بله کلمه دی ګرانو زده کوونکو حوض. او بله کلمه چې دی حلاجي. ګرانو زده کوونکو، دا کلمې له موږ سره په دغې متن کې موجود دي. دا هغه کلمې دي چې په دغو کلمو کې د ح توری شامل دی. ګرانو زده کوونکو، وګورئ، دلته موږ داسې کلمې لرو چې هغه نیمګړي دي. موږ هغه له نورو نیمګړو کلمو سره یو ځای کوو تر څو ترې بشپړې کلمې جوړې کړو. وګورئ، هغه نیمګړي کلمې کوم یو دي؟ زه یې تاسې ته لیکم. ګرانو زده کوونکو، وګورئ، ح له لام سره دی او بیا د واو توری له الف سره دی. حل او وا صحیح دی. دا دواړه یو ځای کوو. ګرانو زده کوونکو، بل یو دی حو دی، له څه سره؟ له ضاد سره یې یو ځای کوو. او همدارنګه ګرانو زده کوونکو، ها دا له څه سره؟ له جی سره یې یو ځای کوو. ګرانو زده کوونکو، وګورئ، 3 نیمګړي کلمې دي. دغه نیمګړي کلمې موږ له نورو نیمګړو کلمو سره یو ځای کوو تر څو له ده څخه بشپړې کلمې جوړې شي. وګورئ، زه اوس تاسې ته دا دواړه یو ځای کوم. وګورئ، حل چې له وا سره یو ځای کړې نو له ده نه څه شی جوړېږي؟ حلوا. وګورئ ګران سره، حو له ضاد سره یو ځای کوم، له ده نه چې جوړېږي
house. او وګورئ ګران زده کوونکو ها لجې سره یو ځای سو څه شی ترې جوړ سو حاجي. وګورئ حلوا له څو تورو څخه جوړ شوی له څلورو تورو څخه ح لام واو الف ټول توري یو ځای سوي دي په پای کې ترې چې جوړ شوی حلوا. همدارنګه هاو له ځواز سره ځای شوی دی څه شي ترې جوړ شوی هاوس. نو بشپړ څو کلمې لري درې کلمې یو ځای سوي درې توري یو ځای سوي دي یوه کلمه ترې جوړه ده. حاجي څلور توري دي څلور توري یو ځای سوي یوه کلمه ترې جوړه شوې ده حاجي. ګرانو زده کوونکو وګورئ په دغې لوست کې موږ دغه متن ولوست او له دغې متن سره موږ او تاسې د ح په توري باندې کلمې را پیدا کړې هغه کلمې چې په هغې کې د ح توری شامل وي. ګرانو زده کوونکو اوس تاسې یو ځل بیا هم غوږ شئ زه تاسې دغه متن تکراروم تر څو ستاسې سم زده سي. ح حج ذبیح حج تزي د جمال کاکا حاجي دی حج کول فرض دی. ګرانو زده کوونکو دا و زمونږه متن. تاسې دغه متن په خپلو کتابچو کې 5 ځلې ولیکئ. دا ستاسې کورنۍ دنده ده. پوهیږئ زه ولې تاسو ته کورنۍ دنده درکوم ځکه زه په تاسې باور لرم چې تاسې خپل کورنۍ دندې په وخت سره سرته رسوئ. ګرانو زده کوونکو تاسې دغه متن خپل ځان سره 5 ځلې تکرار هم کړئ تر څو تاسې په دغې متن کې هغه کلمې چې پکې ح شامل دي هغه تاسې څه کړئ وویلی شئ او همدارنګه کلمې ولیکئ تر څو تاسې هغې کلمو لیکل زده کړئ. ګرانو زده کوونکو دا و ستاسې د نن ورځې لوست. په دې هیله چې تاسو ته ګټور تمام شوی وي او تاسې ډېر څه زده کړی وي. تر بیا درسه پورې تاسې په لوی رب سپارم. ښه ورځ د خدای په امان.